الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. کله چې د جمعې په ورځ خطبه شروع شي نو بیا مونځ کول او خبرې کول مکروه تحریمي او ګناه کبیره ده. د دې لپاره ډېر دلایل دي. د الله پاک په توفیق باندې تاسو یو څو احادیث واورئ. عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. صحيح بخاري جلد أول صفحة يوصل أو تليرش. یعنی حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک چې د جمعې په ورځ غسل وکړي او تر خپل وسع او طاقت پورې صفایي وکړي، بیا تیل ولګوي او یا خوشبویي ولګوي، بیا مانځه ته لاړ شي، نو د دوو کسانو په منځ کې جدایي رانه ولي، یعنی په اوږو باندې وانه وړي، بیا چې څومره ورته الله لیکلي وي هغومره مونځ وکړي. بیا چې کله امام د خطبې دپاره راوځي نو چپ شي، نو به بخلی شي د ده دپاره هغه ګناهونه چې د دې جمعې او د تیرو جمعې په منځ کې کړي وي. نو چې د خطبه شروع شي او دی چپ شي، نو دا پیغمبر علیه السلام بشارت ورته ورکړو چې د ده ګناهونه به معاف شي. وابیان چې کله خطبه شروع می 2 رکعته مونځ کوي، نو دا زیری د مغفرت د دوی په حق کې نه دی. دویم، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. مسلم جلد اول صفحه 283. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا چې غسل وکړو بیا د جمعې لپاره مسجد ته راشي، نو چې څومره ورته الله مقرر کړي وي هغومره مونځ وکړي، بیا چپ شي تر دې پورې چې امام د خطبې څخه فارغ شي، بیا د امام سره د جمعې مونځ وکړي، نو به بخلی شي د ده دپاره هغه ګناهونه چې د دې جمعې او د تیرې جمعې تر منځ یې کړي وي او 3 ورځې زیاتي هم. دلته هم د هغه چا دپاره د مغفرت وعده راغله چې هغه د خطبې په ټیم کې مونځ او خبرې نه کړي. دریم، وعن عطاء الخراساني قال كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها. مسند أحمد جلد 15 صفحة 15. حضرت عطاء الخراساني فرمایي چې حضرت نبیشة الهذلي رضی الله عنه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد را نقلولو چې کله یو مسلمان د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي بیا د جومات طرف ته په داسې حال کې لاړ شي چې چاته ضرر نه رسوي، نو که ویې لیدل چې امام نه دی راوتلی نو چې څومره یې خوښه وي هغه مونځ وکړي، او که ویې لیدل چې امام راوتلی دی نو کیني غوږ کیږدي او چپ شي تر دې پورې چې امام د خطبې او د مونځ نه فارغه شي. نو که په دې جمعه کې د ده ټول ګناهونه معاف نه شي نو د مخکینۍ جمعې لپاره به کفاره شي. وره دلته هم په دې حدیث کې دا راغله چې کله خطبه لوستلی شي او دا چپ شي نو ګناهونه به په دې صورت کې معاف کیږي. څلورم حدیث، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د جمعې ورځ شي نو ملایکې د مسجد په دروازه کې درېږي او د راتلونکو خلکو نومونه یو د بل پسې لیکي، او په اول کې راتلونکی داسې دی لکه اوښ چې هدیه کړی وي، بیا ورپسې داسې دی لکه غویی چې هدیه کړی وي، بیا ورپسې داسې دی لکه پسۍ چې هدیه کړی وي، بیا ورپسې داسې دی لکه چرګې چې هدیه کړي وي، بیا ورپسې داسې دی لکه هګۍ چې هدیه کړي وي. د حدیث اخر الفاظ داسې دي: فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذکر. بخاري جلد اول صفحه 110. کله چې امام راوځي نو ملایکې بیا خپل کاغذونه کلولا را ټول کړي او خطبې ته غوږ کیږدي. پنځم، ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. بخاري جلد اول صفحه 129. کله چې د ملګری د جمعې په ورځ ملګري ته د جمعې په ورځ وویلې چې چپ شه،
په داسې حال کې چې امام خطبه لوستله نو په تحقیق سره تا لغوه او بیکاره کار وکړو. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعة. مسند احمد جل اول صفحه 213. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خطبې په حالت کې د خبرو کوونکي د هغه خره په مثال دی چې کتابونه پرې بار وي او هغه سړی چې ده ته ووایي چپ شه نو د هغه هم جمعه ونه شوه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. مجمع الزوائد جلد صفحه يوصل أو څلورتیا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې کله یو کس ستاسو په داسې حالت کې مسجد ته راغلو چې امام خطبه لوستله نو نه به مونځ کوي او نه به خبرې کوي تر دې پورې چې امام فارغ شي. ابن شهاب زهري رحمه الله فرمایي چې ماته ثعلبه ابن مالک القرزي فرمایل چې موږ به د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د جمعې په ورځ تر هغې پورې منځونه کول چې تر څو به عمر رضی الله عنه نو راوتلی بیا به د اذان په وخت کې هم موږ خبرې کولې خو فاذا سكت المؤذنون قاموا وقام عمر يخطب فلم يتكلم منا احد. قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاه وكلامه يقطع الكلام. موت امام مالک صفحه اتیا. یعنی کله به چې اذان کوونکي چپ شول او حضرت عمر به خطبه شروع کړه نو بیا به په مونږ کې هیڅ چا هم خبرې نه کولې. ابن شهاب زهري فرمایي چې د امام راوتل د خلکو منځ ختموي او د امام کلام د خلکو خبرې ختموي. عن ابن شهاب قال حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع الصبحة وأن كلامه يقطع الكلام. مسند الامام الشافعي جلد اول صفحه يوصل او 9. ابن شهاب زهري فرمایي چې ماته ثعلبه ابن مالک حدیث بیان کړی دی چې د امام کېناستل په منبر باندې د خلکو منځ قطع کوي او د کلام د خلکو خبرې ختموي. عن ثعلبة ابن ابي مالك القرزي رضي الله عنه قال ادركت عمر وعثمان فكان الامام اذا خرج تركنا الصلاه. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او 11. حضرت ثعلبه ابن مالک القرزي رضي الله عنه فرمایي چې ما د حضرت عمر او د حضرت عثمان رضی الله عنهما زمانه لیدلې ده. په هغه وخت کې د جمعې په ورځ دا معمولو چې امام به د خطبې لپاره راووتلو نو موږ به مونځ پرېښودلو. صاحب ابن یزید فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې به موږ د جمعې په ورځ مونځ کولو. فاذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاه. نصب الرايه جلد 2 صفحه 204. یعنی کله به چې حضرت عمر راووتلو او په منبر به کېناستلو نو موږ به مونځ پرېښودلو نو په دې وخت کې مونځ کول ناجایز دي. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې د جمعې مانځه ته 3 قسمه خلک راځي. یو هغه سړی دی چې د جمعې مانځه ته په سکون وقار او خاموشۍ سره راځي نو دا هغه سړی دی چې د دې دواړو جمعو په مابین کې ګناهونه ورته معاف کیږي. راوي فرمایي چې زما دا ګمان دی چې دی هم ویل چې د زایدو ورځو ګناهونه هم ورته معاف کیږي. بل هغه سړی دی چې په جمعه کې شریک شي او لغوه کارونه نه کوي نو د ده برخه یعنی لغوه کارونه وکړي نو د ده برخه همدغه لغوه او بیکاره کار دی. آخر کې فرمایي ورجل صلى بعد خروج الامام فليست بسنة ان شاء اعطاه وان شاء منعه. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحه 213. یعنی دریم هغه سړی دی چې د امام د خطبې لپاره د راوتلو څخه وروسته مونځ کوي د ده دا مونځ د سنتو سره موافق نه دی. که د الله اراده وشي نو ثواب به ورکړي او که اراده وشي نو نه به یې ورکوي. عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه كره الصلاه ليوم الجمعه والامام يخطب. حضرت علي رضي الله عنه د خطبې په وخت کې مونځ مکروه ګڼلو. المدونه الكبرى جلد اول صفحه يوصل او 48. عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهما كان يكرهان الصلاه والكلام بعد خروج الامام. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او 11. حضرت ابن عباس او حضرت ابن عمر رضي الله عنهم به د خطبې په وخت کې منځ او خبرې مکروه ګڼلې. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألوه عن الرجل يصلي والامام يخطب قال ارايت لو فعل ذلك كلهم كان حسنا.
حضرت عبدالله ابن عباس څخه خلکو د خطبې په وخت کې د مانځه په باره کې پوښتنه وکړه. هغه ورته وفرمیل چې که د خطبې په وخت کې ټول خلک په مونځ ودرېږي نو آیا دا به ښه کار وي؟ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 245 یعنی دا ښه کار نه دی. عن نافع قال كان ابن عمر يصلي يوم الجمعة فإذا تحين خروج الإمام قعد قبل خروجه. مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 210 یعنی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به د جمعې په ورځ مونځ کولو، پس کله به چې د امام د راوتلو وخت شو نو د امام د راوتلو څخه مخکې به کېناستلو. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال الصلاة والإمام على المنبر معصية تحوي جلد اول صفحه 254 یعنی حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي چې په داسې حال کې مونځ کول چې امام په منبر باندې ناست وي ګناه ده. هشام ابن عروه رحمه الله فرمایي چې حضرت عبدالله ابن صفوان رضی الله عنه په داسې وخت کې مسجد ته راغلو چې حضرت عبدالله ابن زبیر خطبه لوستله. فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته ثم جلس ولم يركع. تحويج اول صفحه 254 یعنی حجر اسود ښکل کړو، بیا سلام واچولو، بیا کېناستو او سنت یې ونه کړل د امام د خطبې د لوستلو په ټیم کې. عن ابن سیرین انه كان يقول اذا خرج الامام فلا يصلي احد حتى يفرغ الامام. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه 111 ابن سیرین فرمایي چې کله امام راووتلو نو هیڅ څوک دې تر هغې پورې مونځ نه کوي تر څو پورې چې امام فارغ شي. عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة. مصنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحه 111 هشام د خپل پلار عروة ابن زبیر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې کله امام په منبر باندې کېناستلو نو بیا مونځ نشته. عن معمر عن الزهري في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ولا يصلي. مصنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحه 111 تحوي جلد اول صفحه 254 یعنی معمر د زهري رحمه الله څخه د هغه سړي په باره کې روایت کوي چې په داسې حالت کې مسجد ته راشي چې امام خطبه لولي نو کینی به او مونځ به نه کوي. عن ليس عن مجاهد انه كره ان يصلي والامام يخطب. تحوي جلد اول صفحه 255 یعنی امام مجاهد رحمه الله به د خطبې په وخت کې مونځ ته مکروه ویلي. عن الزهري عن ابن المسيب قال خروج الامام يقطع الصلاه وكلامه يقطع الكلام. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه 111 مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 255 سعید ابن مسیب رحمه الله فرمایي چې د امام د خطبې لپاره راوتل مونځ او د امام کلام د خلکو خبرې ختموي. نو ګورې عزیزانو د جمهور مسلمانانو په نیز باندې د خطبې په وخت کې د مونځ کول صحیح نه دي. امام نووي رحمه الله لیکي چې د امام مالک، امام لیث ابن سعد، امام ابو حنیفه او د جمهور صحابه او د تابعینو مسلک دا دی چې د خطبې په وخت کې مونځ صحیح نه دی. د حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه همدا مسلک دی. نووي شرح مسلم جلد 2 صفحه 415 علامه عراقی رحمه الله فرمایي چې د حضرت ابن عمر، ابن عباس، عروة ابن زبیر رضی الله عنهم، امام مجاهد، حضرت عطاء ابن ابي رباح، سعید ابن المسیب، محمد ابن سیرین، امام زهری، قتادتا، ابراهیم نخعی او د قاضی شریح رحمهم الله همدا مذهب ده. فتح الملهم جلد 2 صفحه 415 امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې د کوفی د فقهاو او د محدثینو همدا مسلک ده. ترمذی جلد اول صفحه 80 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یصلی ما کتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام. بخاری جلد اول صفحه 121 مسلم جلد اول صفحه 203 طیالسی صفحه 15 یعنی د امام دراوتلو څخه مخکې چې څومره مونځ ورته مقرر وي هغه دې وکړي. بیا چې امام خطبه شروع کړه نو چپ دي شي. نو د دې صحیح احادیثو څخه معلومه شوه چې د خطبې په وخت کې د چپ کېدلو څخه بغیر بله چاره نشته. او حضرت نبیشة الهزلی رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي فإن لم يجد الإمام خرج
صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت. الحديث مجموع الزوائد جلد وصفحة يوصل أو يوويا. وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا شیخ احمد وهو ثقة. یعنی که امام د خطبې لپاره نو راوتلی نو چې څومره لمونځ کول غواړي ودې کړي، او چې کله امام د خطبې لپاره راووتلو نو په دغه وخت کې د هر سړی کینی او چپ دي شي. علامه هیثمي رحمه الله فرمایي چې د دې روایت ټول راویان د بخاري او د مسلم راویان دي او د امام احمد د استاد څخه ما سوا، لیکن هغه هم ثقه دی. د دې حدیث څخه هم معلومه شوه چې د خطبې په وخت کې د مونځ اجازت نشته. ګورئ ورونو، ما درته 40 احادیث په دې کې پیش کړه چې کله امام خطبه شروع کی نو خبرم حرامي دي، مکروه تحریمی دي، او منځ مکروه تحریمی دي. دا 40 احادیث مې د الله پاک په توفیق تاسو ته پیش کړه. غیر مقلدین چې ځان ته اهل حدیث وایي دا د دې 40 واړو احادیثو دشمنی کوي. اوس تاسو که اعتراض وکړئ چې په حدیث کې راځي اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. غیر مقلدین دغه حدیث پیش کوي، مسلم جلد اول صفحه 280. یعنی په تاسو کې چې څوک په داسې حالت کې راغلو چې امام خطبه لوستله نو 2 رکعته لمونځ دې په اختصار سره وکړي. تاسو جواب ورکوئ چې هغه 40 احادیث ګوره په دې باندې دلالت کوي چې د خطبې په ټیم کې به نه مونځ کوي او نه به خبرې کوي. دغه یو حدیث چې غیر مقلدین پیش کوي دا هم د دوی د مسلک موافق نه دی، بلکې دا حدیث د یوې خاصې واقعي سره تعلق لري. بیا بعضې راویانو د نقل بالمعنا په اعتبار د عموم جامه ور اغوستې ده. اصل واقعه دا وه چې حضرت سلیک غطفاني رضی الله عنه د ډېرې غریبۍ ښکار شوی و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده خراب حالت ولیدلو نو د چندي اراده ورته وکړه او حکم ورته وکړو چې پاڅېږه او 2 رکعته مونځ وکړه، او دا حکم د دې لپاره ورته وکړو چې خلک د ده خراب حالت وګوري او د زړه د اخلاصه چنده ورکړي. د روایت اصل الفاظ داسې دي چې جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بزة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ فقال لا. قال صل ركعتين وحث الناس على الصدقة. نسائی جلد اول صفحه یوصل او 58. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه لوستله چې په دې وخت کې یو سړی چې حالت ډېر خراب وراغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې آیا مونځ دې کړی دی؟ هغه ورته وفرمیل چې نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې پاڅېږه او 2 رکعته مونځ وکړه او خلک یې په صدقه باندې تیز کړل. د مسند احمد د روایت الفاظ داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ان هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بزة فمرته ان يصلي ركعتين وانا ارجو ان يفتن له رجل فيتصدق عليه. فتح البری جلد 2 صفحه 326. یعنی دا سړی مسجد ته په خراب حالت کې راغلو نو ما ورته امر وکړو چې 2 رکعته لمونځ وکړه او زه امید لرم چې څوک د ده په خراب حالت باندې خبر شي نو صدقه به ورباندې وکړي. نو د دې څخه معلومه شوه چې دا یو مخصوصه واقعه وه. نو بعضې راویانو روایت بالمعنا وکړو او د عموم جامه یې ور واغوستله. په یو روایت کې داسې راغلی دي چې وامسک عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. دارقطني جلد اول صفحه یوصل او 9. زیلعي جلد 2 صفحه 203. یعنی د دې سړي د مانځه څخه تر فارغېدلو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه درولې وه. نو په یو روایت کې داسې الفاظ دي چې ارکع رکعتین ولا تعد لمثل هذا. دارقطني جلد اول صفحه یوصل او 9. یعنی ته 2 رکعته مونځ وکړه خو بیا داسې مه کوه. نو چونکې دا سړی نهایت غریب و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو چې 2 رکعته لمونځ وکړي د دې لپاره چې خلکو ته د ده خراب حالت ښکاره شي او چنده ورسره وکړي. او کله چې په 2 او 3 جمعه باندې راغلو نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې پاڅېږه او مونځ وکړه. فتح البری جلد اول صفحه 499. او دا هم د دې لپاره چې خلک د ده خراب حالت وګوري او چنده ورسره وکړي. نو کله چې دا په 2 جمعه باندې راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه لوستله نو وی فرمیل چې ان يتصدقوا عليه وان يصلي ركعتين جزء القراءة صفحه 10. خلق دی په د باندې صدقه وکړي او دته د 2 رکعات المنځ حکم وکړو. بل جواب دا چې په اعتراض کې په ذکر شوی حدیث کې الفاظ داسې دي چې اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع. يخطبو صيغه د مضارع ده نو خطبه په استقبال کې ده. نو معنا دا شوه چې کوم سړی چې راغلو
په داسې حالت کې چې امام د خطبې لوستل غوښتل او د خطبې اراده یې کړې وه، خطبه یې لا نه وه شروع کړې، نو د خطبې څخه مخکې دې 2 رکعته مونځ وکړي. امام نسایي په سنن الکبرا کې د دې حدیث لپاره داسې باب قایم کړی دی چې باب الصلاة قبل الخطبة. نو د امام نسایي د تحقیق مطابق دا واقعات د خطبې څخه مخکې ته راغلې وه. همدا معنا علماو په نظر کې نیولې ده او د یخطبو ترجمه په یرید الخطبه سره کړې ده. وګوره فتح الملهم جلد 2 صفحه 219، فیض الباری جلد 2 صفحه 344. د جمعې په ورځ 10 رکعاته سنت مؤکد دي، 4 د فرضو څخه مخکې او 6 د فرضو څخه وروسته دي. ګورئ ورونو، غیر مقلدین د ابلیس بچیان ټول عمر په دې کې تیری چې مسلمانان د عبادت نه منع کي. و 6 رکعاته تراویح مه کوه، 8 وکړه، 3 رکعاته وتر مه کوه، 1 وکړه. د جمعې د فرضو نه مخکې سنت او وروسته سنت مه کوه. نو ټول عمر افرأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى، دا د ابو جهل ډیپټي ده چې مسلمانان د مونځ نه منع کوي. ګورئ ورونو، د دوی د وسوسو د دفع دپاره به زه یو څو احادیث د الله پاک په توفیق درته ذکر کړم چې د جمعې په ورځ 10 رکعاته سنت دي. أول عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 يجعل التسليم في آخرهن ركعة. محجم تبراني أوسط بحوالي نسب الراية جلد 2 صفحة 2 باب صلاة الجمعة أحاديث سنة الجمعة. یعنی حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د مانځه څخه مخکې او وروسته 4 رکعاته کول، سلام به په اخیرني 4 رکعات باندې ګرځولو. ګوره دا 8 رکعاته سنت شو، 4 مخکې او 4 وروسته احادیثو ته ګوره ټول 10 رکعاته پکې راځي. دویم حدیث عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 وبعدها 4 لا يفصل بينهن. مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 95. باب في سنة الجمعة. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د فرضو څخه مخکې 4 رکعاته کول دا سنت، او وروسته به هم 4 رکعاته یعنی سنت کول. د دې 4 رکعاتونو په منځ کې به په 2 رکعاتونو سلام نه ګرځولو. دریم عن ابن عباس رضی الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل في شيء منهن. ابن ماجه صفحه 9 باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د فرضو څخه مخکې 4 رکعاته سنت کول او د دوی په منځ کې به جدایي نه راوستله، یعنی په 2 رکعاتونو به سلام نه ګرځولو. سلورم عن أبي هريرة مرفوعا من كان مصليا يعني يوم الجمعة فليصلي قبلها 4 وبعدها 4. كنز العمال جلد 2 صفحه 209. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې د جمعې مونځ کوي نو د فرضو څخه مخکې دې 4 رکعاته وکړي او وروسته دې هم 4 رکعاته وکړي. پنځم حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. مسلم جلد اول صفحه 208. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو ستاسو د جمعې مونځ وکړو نو د دې څخه وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي. عن قتادة رضي الله عنه أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحة 240. ترمذي باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به د جمعې د فرض څخه مخکې او وروسته 4 رکعاته سنت کول، او په یو روایت کې 6 رکعاته راغلي دي. مجمع الزوائد جلد اول صفحه 195. نو عبد الله بن مسعود صاحب دا حدیث امین الله نیاز محمد کونړی لیکي، وای دا حدیث ثابت دی، لیکن د دې 4 رکعاته بدعت نه ځان وساتئ. یو طرف ته وایي چې عبد الله بن مسعود صاحب کړي دي، دې ته سنت ویلي دي، او بل طرف ته وایي چې د دې بدعت نه ځان وساتئ. نو د امین الله په تقلید کې وابیان د امین الله پیروي کوي او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دشمنی کوي. بل حديث عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. بخاري جلد أول صفحة 123. مسلم جلد أول صفحة 208. سالم د خپل پلار عبد الله بن عمر څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د مانځه څخه وروسته 2 رکعاته سنت کول. ګوره مخکې 4 رکعاته راغله.
نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته وروسته وکړه نو ګوره د مخکینی احادیثو نه دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام دا 2 رکعاته د هغې 4 رکعتونو سره کول کوم چې د نبي علیه السلام معمولو مخکې د 4 رکعتونو ذکر وشو د بخاري په دې حدیث کې د هغې 2 رکعتونو ذکر هم دی نو ټول 10 رکعاته شو بل حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته أبو داود جلد أول صفحة يوصل أو يوش بيتر نسائي جلد أول صفحة وسولس باب صلاة الإمام بعد الجمعة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعې د مانځه څخه وروسته 2 رکعاته په کور کې کول نو د هغې شپږو 4 رکعاته مخکې شو 4 رکعاته وروسته شو 2 رکعاته دا شو نو دا 10 رکعاته شو عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم 4 مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحة 240 يعني حضرت أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فرمای چې حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مونږ ته حکم کولو چې د جمعې د فرض څخه مخکې 4 رکعاته کوئ او وروسته هم 4 رکعاته کوئ تر دې چې حضرت علي رضي الله عنه راغلو نو هغه مونږ ته حکم وکړو چې د فرض څخه وروسته اول 2 او بیا 4 رکعاته کوئ يعني 4 رکعاته د فرض مانځنه وروسته کوئ لسم حديث عن أبي عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يعلمنا أن نصلي 4 ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول علي صلوا 6 قال أبو عبد الرحمن فنحن نصلي 6 قال عطاء أبو عبد الرحمن يصلي ركعتين ثم 4 معجم تبراني جلد 9 صفحة 3 مصنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحة يوصل أو 4 مجمع الزوائد باب في سنة الجمعة يعني حضرت ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فرمای چې حضرت عبد الله بن مسعود به مونږ ته راښودل چې د جمعې د لمانځه څخه وروسته 4 رکعاته کوئ تر دې چې مونږ د حضرت علي خبره واورېدله چې 4 رکعاته کوئ یعنی د جمعې د مانځه نه وروسته ابو عبد الرحمن فرمای چې بیا مونږ 4 رکعاته کول يولسم حديث عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 6 تحوي جلد أول صفحة 2 حضرت ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ده حضرت علي رضي الله عنه څخه روایت کوي چې حضرت علي رضي الله عنه فرمایل څوک چې د جمعې د مانځه څخه وروسته منځ کوي نو 4 رکعاته دی وکړي قال الإمام الترمذي وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم 4 ترمذي جل أول صفحة يوصل أول لس يعني إمام ترمذي رحمه الله فرمای چې د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه څخه روایت ده چې د جمعې د مانځه څخه مخکې او وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي او د حضرت علي بن ابي طالب څخه روایت ده چې د جمعې د مانځه څخه وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي شي اول 2 رکعاته او بیا 4 رکعاته لسم حديث عن جبلة ابن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعات مصنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحة يوصل أو 2 يعني حضرت أبو بكر رحمه الله ابن ابي موسى رضي الله عنه د خپل پلار حضرت ابو موسی اشعری څخه روایت کوي چې د جمعې د مانځه څخه وروسته 4 رکعاته سنت کول عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعتين و4 مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او 2 يعني حضرت محمد بن المنتشر د حضرت مسروق څخه روایت کوي چې د جمعې د مانځه څخه وروسته 4 رکعاته سنت کول اول 2 او بیا 4 رکعاته اوس به دا 4 رکعاته په کوم ترتیب سره ادا کیږي نو امام ابو یوسف او امام طحاوی فرمایي چې د فرض څخه وروسته اول 4 رکعاته سنت کول او بیا 2 رکعاته سنت کول بهتر دي امام طحاوی رحمه الله فرمایي چې فثبت بما ذكرنا ان التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعه 6 وهو قول ابي يوسف مخکې موږ احادیث ذکر کړه وای د دې نه دا خبره ښکاره شوه چې د جمعې د مانځه نه وروسته 4 رکعاته سنت دي لکه 4 چې مخکې سنت دي الا انه قال احب الي ان يبدا بالاربع ثم يسني بالركعتين لانه هو ابعد من ان يكون قد صلى بعد الجمعه مثلها على ما قد نهي عنه بیا امام طحاوی په خپل سند باندې نقل کوي چې ان عمر يكره ان يصلي بعد الجمعه مثلها
حضرت عمر به دا مکروه ګڼله چې د جمعې 2 رکعته فرض مونځ دی او د دې نه وروسته دې 2 رکعته متصل سنت وکړی شي، بلکې اول دې 4 رکعته وکړی شي، بیا دې 2 رکعته وکړی شي. قال ابو جعفر فلذلك استحب ابو يوسف ان يقدم الاربع قبل الركعتين. امام طحاوي سے فرمایي چې امام ابو یوسف لدی وجنه مستحب دا وګڼله چې د جمعې د فرض نه وروسته د اول 4 رکعته وکړي شي، لانهن لسن مثل الركعتين، ځکه هغه د فرض په شان 2 رکعته نه دي. فكره ان يقدم الركعتان لانهما مثل الجمعه. شرح معاني الاثار جلد اول صفحه یوسل او شپږ شپېته باب التطوع بعد الجمعه كيف هو. نو ګورئ ورونو 15 احادیث مې د الله پاک په توفیق درته پیش کړل چې د جمعې سنتونه 10 رکعاته دي، 4 رکعاته مخکې دي او 6 رکعاته وروسته دي. غیر مقلدین د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو دي، د دې 15 احادیثو نه دوی انکار کوي او شپه ورځ د شیطان دا ډول غږوي چې د جمعې د ورځې سنت نشته. الله پاک ته به څه جواب ورکوئ؟ د دې 15 احادیثو د انکار نه به الله پاک ته څه جواب ورکوئ؟ الله پاک دې د دې خطرناکې فتنې چې د یهودو او د نصاراو نه هم خطرناکه ده زموږ ټول ورونه او مسلمانان محفوظ وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله